یو ملګری تاسو کړی چې کله انسان بیت الخلا او باتروم ته د سمات لپاره ځي او دوا ته هیر شي نو دا دوا به کله وي نو دوستانو فتاوی حقانی ولا لیکلي چې کله انسان دا دوا هیر شي او دنه باتروم کې وریاد شنو بیا د پړکی وي او که باتروم نه بهر وریاد شنو بیا د پخله باندې وي او دوا دا چې اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث یعنی دا دوا چې کله باتروم ته د نکیږي او وریاد شنو بهر دی وي او کوا بهر ته هیر شو باتروم ته د نشه نو بیا ودا دوا پړکی وي او چې کله انسان بهر په ملک او د سماته کوي او قضا حاجت کوي نو په هغه وخت کې دا دوا ویل پکا دي چې کله د عورت کار کړي نیوي د عورت کار کېدون مخکې او د پرتګ یعنی پرتګاکس پړول مخکې دا دوا دی وي هغه نه پس د سماته د کینیا او دین علاوه باتروم کې ذکر کول نو علماء دا ناجیز لیکلي دي باتروم کې ذکر دا جایز نه دی دا شانت لا اله الا الله ذکر کوي که سبحان الله وی که الحمدلله وی هر قسم ذکر باتروم کې کول پکار نه دی ورکې دین علماء مل فرمایلی دا او دا شانت کده انسان پلاس باندې ګوتموي یا په غاړه کې لاکټي یا بل سیس دا چولیو په غاړه باندې کلمه لیکل شي یا په د قران آیات لیکل شي نو دا غسیس باتروم ته د نکول دا جایز نه دی بلکې دا بهر وستل پکار دی او که بهر د حفاظت زینو بیا دی اوکاږي ځان سره جیب کې واچي او چې کله د قضا حاجت نه فارغ شو بهر ته روزي هغه نه پس دوباره واچي